کوم. فورم د ډیټابیس فرنٹ هند ده، یعنی معلومات چې همیشه لیکل کېږي دا ریکارډ منیپولیشن چې کېږي. مخکې چې ما ویلې چې ډیټابیس هغه سیستم چې په هغه کې موږ ریکارډ منیپولیشن وکولای شو، ریکارډ ورواچولی شو، ریکارډ ډیلیټ کړای شو، ریکارډ اپډیټ کړای شو. دغه کارونه ټول چیرته ترسره کېږي؟ په فورم کې ترسره کېږي. مثلا زه یو ډیټابیس جوړوم، ما اوله ورځ مو ویلې چې دا کوم کس چې ډیټابیس نه استفاده کوي ضرور نه ده چې د هغه د اکسس پروګرام زده وي، ضرور نه ده چې هغه پوه شي چې ډیټابیس څنګه جوړېږي. خو موږ تاسې ډیټابیس ورته داسې جوړوو، داسې ساده یې جوړوو چې په هغه کې دی ریکارډ واچولی شي، ریکارډ ډیلیټ کړای شي، ریکارډ اپډیټ کړای شي، ریکارډ پرنټ کړای شي. دغه کارونه به ټول چیرته دی کوي؟ په فورم کې به کوي. فورم چې د فرنٹ هینډ ده، یعنی په مخ کې همیشه به څوک وي؟ فورم به وي. فورم به همیشه مخ کې وي او ټیبل به همیشه شاته وي. ریکارډ به لیکل کېږي فورم کې، خو ځي به چیرته؟ ټیبل ته به ځي. نو په دې خاطر موږ ویل چې ټیبل ډیر زیات ضرور ده په دې چې موږ ورته وکړو چې کوم معلومات ځان سره ساتو. خو وروسته لیکلو، ډیلیټېدلو، تغیرات راوستلی مطلب متوجه شه، دا شیان به ټول چیرته کېږي؟ په فورم کې به کېږي. یعنی فورم چې ده همیشه هر هغه چاته ښکاري چې هغه له ډیټابیس نه استفاده کوي. مثلا زه ډیټابیس اپریټر یم، په ډیټابیس کې بیا زه کار کوم، نو ماته باید څه شی ښکاره شي؟ فورم ښکاره شي. ټیبل ماته ښکاره نه شي، کیوري ماته ښکاره نه شي، صرف او صرف څه شی ماته ښکاره شي؟ فورم. دغه فورم له لارې زه ټول کار مخته یوړای شم، هم ریکارډ واچولی شم، هم ریکارډ ډیلیټ کړای شم، هم ریکارډ ایډیټ کړای شم، هم پرنټ کړای شم، هم کیوري رن کړای شم چې ماته ټول هغه کسان راته پرنټ کړي چې فیس یې ورکړی، ماته ټول هغه کسان پرنټ کړي چې پروګرام یې وینډوز وي. دغه کارونه د فرنٹ هینډ کارونه ټول څوک کوي؟ فورم کوي. فورم بیا مونږ کوای شو چې ښه ښایسته یې ډیزاین کړو. مثلا د یو ادارې ډیټابیس ده، د کورس ډیټابیس ده، مونږ یې لوګو هم پکې واچوو، ادرس هم پکې واچوو، ډېر ښه ښایسته یې ډیزاین کړو او ټول هغه کارونه د فورم لارې مخته یې وړل چې کوم چې مونږ ته پکې لازم. نو دا ټول کارونه څوک کوي؟ فورم کوي. پوه شوئ؟ فورم چې جوړوو بیا یې چېرته جوړوو؟ کریټ کې. ګوره کریټ کې مو ټیبل هم جوړوه، کیوري مو هم جوړوه، او اوس څه شی پکې جوړوو؟ فورم جوړوو. فورم چې دا په څو طریقو جوړوای شو. مثلا زه غواړم چې دغه مین ټیبل نه فورم جوړ کړم، د دې په خاطر چې بیا موږ ریکارډ منیپولیشن چې کوو، ریکارډ پکې اچوو، ډیلیټوو، هغه بیا ټول په فورم کې کوو. هلته ښه ښایسته ډیزاین کولی شو، بټنز یې ورکولی شو، لوګو هر څه ښه ښایسته ورکولی شو. دا ټول کارونه به بیا هلته کوو. نو اوس مثلا زه له دغه مین ټیبل نه فورم جوړوم، نو زه په څو طریقو جوړولی شم. یو مثلا زه دا کلیک کوم، دلته راځم فورم کلیک کوم، چې څنګه دې فورم کلیک کو دی ګوره رسم فورم ترې جوړوي. له کوم ټیبل نه یې جوړ کو؟ لمین سره ګوره سب فورم ریلیشنشپ لري، ریلیشن خو موږ مخکې ویلی که نه، نو ګوره هغه یې تیار دلته ورسره جوړ کړو. اوس ګوره ریکارډ به موږ ته دلته ښیي چې مثلا دویم څوک ده؟ نوم یې ولي. دلته بیا ګوره موږ نیکسټ پریویس بټنونه لرو، دلته به یې لیکلي وي چې ټول څو ریکارډ دي او دا څو کسه ده. ګوره څو ده او ټول څو؟ 5. یعنې په دې ټیبل کې ټول څو کسان دي؟ 5 کسان دي. دا یې څوک ده؟ اول. نوم یې ولي ده. کوم پروګرامونه یې ویلي دي؟ دا پروګرامونه ویلي. کله چې زه نیکسټ کلیک کوم، دویم کس به راځي. څوک ده؟ احمد. پروګرامونه یې نشته. دریم جاوید، فضل رحیم، مطیع الله. مطیع الله کوم پروګرامونه ویلي؟ دا پروګرامونه ویلي. کله چې زه یو نوی کس اډ کوم، ګوره دغه بټن به کلیک کوئ، اډ نیو ریکارډ. دا چې کله کلیک کوئ ګوره دواړه ټیبلونه خالي کېږي، هم دا خالي کېږي، هم دا خالي کېږي. اوس به زه دلته راشم ریکارډ به ولیکم. فرض مثال زه لیکم رجسټریشن نمبر څو؟ علي ولی احمد. رجسټریشن نمبر 6 باید ولیکو. خیر دغه ګوره اول ریکارډ درته ښیي، دا بیرته آخر ریکارډ درته ښیي چې ریکارډ دلته ولیکو خپله سیو کېږي. ریکارډ لیکلو ته به وروسته لاړ شو. اوس یې تنه جوړېده. پوه شوئ؟ نو چې کله مونږ ټیبل سلیکټ کړی وي، فورم کریټ فورم کلیک وکړو، کوم ټیبل چې سلیکټ کړی لا هم فورم جوړېږي. ګوره دا فورم شو. دې کې مونږ ښه ښایسته ډیزاین ورکولی شو چې دا ټول لګو، دلته مثلا لوګو ور واچوو، دا مور سره منظم کو، نور بټنز یې دا بټن یې دلته ورته جوړې کړو، د پرنټ بټن یې ورته جوړې کړو، څه بټنان دي چې په کار وي ټول دلته ورته جوړ کړو، تر څو زموږ ټول کار همیشه له کوم ځای نه مخته لاړ شي؟ د فورم نه. هېڅ ضرورت بیا نه شي چې موږ ټیبل ته لاړ شو. دا یوه طریقه شوه. اوس به ګوره زه دا کلوز کړم او سیو به یې کړم. چې کله یې سیو کړم، مثلا نوم مې ورکړو مین، ګوره فورم به دلته راځي. څه شی به ورسره ولیکل شي؟ فورم. ګوره دا ټیبل شو، دا کیوري شوه او دا فورم شو. دلته ګوره مونږ آل اکسس آبجیکټ کلیک کړي، په دې ځای کې مفهوم ده. ګوره مونږ آل اکسس آبجیکټ کلیک کړي، نو په دې خاطر فورم هم راته ښکاري، ټیبل هم راته ښکاري او کیوریز هم راته ښکاري. که مونږ دلته جدا جدا وغواړو چې هر یو جدا جدا راته وښیي هم یې کولی شو. مثلا ټیبل کلیک کوم، بیا صرف او صرف څه شی راته ښیي؟ ټیبل نه راته ښیي. کیوریز کلیک کوم، صرف به کیوریز راته ښیي. فورم کلیک کوم، صرف فورم راته ښیي. او که آلز کلیک کوم، نو ټول به جدا جدا راته وښیي چې دا ټیبل دی، دا کیوري ده او دا فورم ده. نو یو د فورم د جوړېدو طریقه
دا اول شو چې کله د هر ټیبل کلیک کړی وي مثلا دا ټیبل ما کلیک کړی او دلته دا کلیک کوم رسن فورم ترې جوړیږي یو طریقه دا شو بل د ډیزاین که چیرته زه ډیزاین کلیک کوم مثلا دا ټیبل مې کلیک کړی دلته زه ډیزاین کلیک کوم دلته بیا خالی فورم راځي هیڅ پکې نشته ریکارډ به خپل ورچې مثلا زه غواړم چې دا ټیبل نه جوړ کما نو زه به دا ټیبل هر فیلډ راخم دلته به جدا جدا ورچوم څه رقم یې ورچوم ګورته موږ ایگزیسټینګ فیلډ لرو دا به کلیک کړئ دلته ګوره شو آل ټیبلز ګوره ټول ټیبل نه بلته راشي فورم موږ له چا نه جوړو ټیبل نه جوړو کنه دا د ټول ټیبلونه دلته راغلي کوم ټیبل نه غواړي چې جوړ کړي دا د جمع نشانه کلیک کړه مثلا زه د مین ټیبل نه غواړم کوم شی غواړم مثلا دا شی غواړم راکا شکل ته ورواچو دا بل غواړم را اخلل ته ورواچو دا را غواړم خپل په ځلې چهار چیرته ار یو غواړي عمل ته کېږي جوړ شو اوس ګورئ دلته کنفارم ریکارډ نه راته کوي اول علي بلی ولې نه راته کوي په دې خاطر چې فارم هم دوه ویو لري لکه څنګه چې ټیبل ډیزاین ویو درلود او ډیټا شیټ ویو درلود په ډیزاین کې موږ ډیزاین کوو چې کوم فیلډز واخلو کنه ډیټا ټایپ یې واخلو او په ډیټا شیټ ویو کې ریکارډ لیکل نو فورم هم همداسې ده یو ډیزاین لري او بل چې دا فورم ویو لري دغه ته ډیزاین ویو وایي ډیزاین ویو کې موږ څه کوو تغیرات راولو مثلا دا د دلته وی نوم د دلته وی فادر نیم د دلته وی دا د څومره غټ وی فونټ د څومره وی مثلا زه دا ټول فکوم دلته راځم په فارمټ کې ورته وایم چې دا د ټول بولډ وی مثلا رنگ دی چې وی سایز د څونه وی دا ټول په کوم ځای کې کیږي دا په ډیزاین ویو کې کیږي بیا بل د ډیزاین تر راځي ګورل ته بل ویو لري چې فورم ویو چې کلیک کړئ دلته ریکارډ راته کوي چې وای څوک دا ولی ټول څو دي 15 اول دا کله چې دویم کلیک کې دویم درته کوي دریم کلیک کې چې نو ویل کې بیا به دا کلیک کوي لکه مخ کې چې مثلا زه دلته لیکم اوم کس مثلا لیکم احمد فادر نیم فیصل ډیټ اف برث له دې ځای نه انتخابوم ایډرس مې مولیکو فون مې مولیکو اوس چې ګوره زه دا کلوز کوم دا فورم موږ له کوم ټیبل نه جوړ کړی دا لمین نه نو اوس به دا ریکارډ راسم چیرته تللی وي مین ته به تللی وي ګوره دا مې سیو کو د فورم 1 په نوم چې کله زه دا خلاص کوم اوم کس څوک پکې راغلی احمد پکې راغلی نو ما درته ویل چې کله موږ ټیبل له فورم جوړو ریکارډ همیشه بیرته ټیبل ته ځي خو صرف فورم چې دا فرند ده یعنی موږ چې تغیرات راولو ریکارډ اچو ډیلیټ وي دا ټول چیرته کوو فورم کې کوو په څه خاطر په فورم کې کوو چې فورم موږ ډیزاین کولای شو مثلا بټن ورکوای شو لوګو ورکوای شو بیا به هیڅ ضرورت نه چې موږ ټیبل ته لاړ شو دا به دومره ښه ښایسته جوړ شي او مخکې به وي چې دې ضرورت نه چې بیا موږ ټیبل ته لاړ شو یعنی که د چا ډیټابیس زده وي که یې نه وي زده نو په دې ځای کې خو به دی کوای شي چې ریکارډ واچوي مثلا دا فورم خلاص کړی که نه په دې کې خو ریکارډ اچول اسانه به وي که نه موږ بل دا بټنې بل هم تر ایسته کړو دلته به بټنې ورته جوړ کړو مثلا ایډ ریکارډ ډیلیټ ریکارډ چې کله ایډ ریکارډ کوي کلیک به دا شیان به بیا ټول پټ کړو اخر کې وایو چې دا شیان ټول پټ شي صرف او صرف چې شی ښکاره شي فورم ښکاره شي نو بیا بس هر څوک که د چا اکسس زده وي که یې نه وي زده که د چا ډیټابیس زده وي که یې نه وي زده ډیټابیس به استعمالولی شي ریکارډ به ورچولی شي ریکارډ به ډیلیټولی شي چې صرف انګلیسي له کمپیوټر زده وي استفاده به ترې کولی شي نو په دې خاطر موږ له ټیبل نه څه جوړوو فورم جوړوو پوه شوئ دا یې دویمه طریقه د جوړېدو شوه چې وایي دا شوه بله دا شوه بله بلینک فورم ده دا هم تقریبا هماسې ده مثلا زه غواړم چې د مین ټیبل نه جوړ کړم ګوره دا کلیک تقریبا دا ما ډیزاین باندې راځي دلته به دا ورسره راشي که رانغی له دې ځای نه ایډ ایګزسټینګ کلیک کوئ مثلا که دا رانغی کلیک کړئ را به شي کوم ټیبل نه جوړئ هر یو چې راخلی هر چېرته یاد چې دا د راسن یو خو دا راسن فورم ویو کې راځي ګوره ریکارډ راسن ښکاره کوي مثلا دا راخلم دا راخلم دا ټول مې ور واچول خپل یې منظم کوي تغیرات هم وروسته بېرته راوستی شي دا یې فورم ویو شو ټول څو ریکارډ دي شپږ دا یې اول ده له دې ځای نیکسټ پریویس کې نور درته کوي که ډیزاین ته ځې ګوره دلته ډیزاین ته هم تللی شي بېرته ډیزاین ویو راشه ډیزاین ویو ته که تغیرات راوستل مثلا زه غواړم فونټ یې تغیر کړم یا نور یا نور بېرته فورم ویو ته ځم په ډیزاین کې فورم ویو تر څو زه ریکارډ پکې واچوم دا یې بله طریقه د جوړېدو شوه سیو یې کړمه مثلا فورم 2 مې نوم ورکړو فورم 2 بدل کړه چې فورم 1 فورم 2 دا یې بله طریقه د جوړېدو شوه بله طریقه یې فورم ویزرډ ده چې په دې طریقه یې جوړ کړي دا چې کلیک کې ګوره دا لکه موږ کیوري چې جوړوله دا هماغسې ده دلته راځي ټیبل اینډ کیوریز کوای شي چې فورم له ټیبل نه جوړ کړي او کیوري نه جوړ کړي کوم ټیبلونه دلته کلیک کړه ګوره ټیبل نومونه هم راځي د کیوري نومونه هم راځي کوم ټیبل نه جوړې مثلا زه ورته وایم چې د مین ټیبل نه بیا راته جوړ کړه کلیک یې کړه کوم فیلډز یې غواړئ مثلا کوم یو چې د پکار وي له دې ځای نه یو مو راچوی شي او دا چې کلیک یې ټول هم ورچول کېږي د کوم یو نه پکې غوښته ترې ایسته کولی شي او که بېرته ورچوي نیکسټ دلته لیاوټ راځي چې څه رقم یې درته ښکاره کړي څو لیاوټه موږ لرو څلور کالمر ټیبولر ډیټا شیټ اینډ جسټیفای کله چې موږ کالمر ورته وایو کالمر لکه مخکې چې اوس ګوره نیکسټ یې کړه
فورم نوم باید چی شي وي ډیزاین راشي کې فورم یو راشي نو زم فورم یو دی راشي مین وان دی نو مې نشي کا ګور دغه کالمر وای دا مخکې چې موږ دا نورم جوړ کړ ټول سره هم جوړ شو کالمر جوړ شو زیات استفاده کیږي فورم کوم یو استفاده کیږي کالمر زیات استفاده کیږي کالمر کې سره کم وي یو ریکارډ کار کیږي ګوره صرف دیوالی نوم کار شوی دا دیوالی رجسٹریشن نمبر 14 فادر نیم 14 بل 14 بیچ کله نیکسٹ کلیک کو بیا بل راته کوي بیچ کله نیکسٹ کلیک کو بل راته کوي دا سره هم کې دا په کالمر کې کچې موږ کالمر فارم ولرو کالمر فارم کې یو ریکارډ راته کوي بیچ کله نیکسٹ پریویس کو بیا نور ریکارډونه راته کوي بل چې کله بیا زلار شم ویزارد ته زه ورته چې ویزارد کې راته جوړ کا مثلا د مین نه راته جوړ کا دا ورې سره هم راته جوړ کا ټیبولر راته جوړ کا ټیبولر د ټیبل پر رقم ټول ریکارډونه په یو ور درته کوي ګور نیکسټ ډیزاین یې غواړي که فارم یو غواړي نوم چې ورکې د نوم ټیبولر ورکړه ټیبولر فینیش کا ګور ټول ریکارډ راته کوي د ټیبل په شان دا فارم خو ریکارډ سره هم درته کوي ټول په یو ور درته کوي ټیبولر څو ریکارډ دي شپږ ریکارډ دي شپږ وړي کله چې نو ورا چې نو بدل تل کې لکه په ایکسس په ټیبل کې چې مراجعو دا ټیبولر شو بیا قبل مثلا زه راځم ورته وایم چې د مین نه راته جوړ کا نیکسټ دا ورې سره هم راته جوړ کا ډیټا شیټ راته جوړ کا ډیټا شیټ بيخي ګوره مونږ ټیبل ډیټا شیټ درلود کنه دا ماما غسه ډیټا شیټ باندې راځي نوم څه ورکې مثلا چې ډیټا شیټ فینیش کا ګوره سره هم راغی ټیبل ډیټا شیټ راغی خو دا فورم د ټیبل نه ده صرف ویو یې سره هم ده ډیټا شیټ ویو د ډیټا شیټ کې درته کوي یعنی که زه اوس ډیزاین ته راشم د دې ډیزاین کې کوم ډیزاین به بیرته څه وي فورم به وي چې کله ډیزاین ته راځي فورم به ډیزاین به صرف د ډیټا شیټ ویو درته کوي پوه شوئ دا ډیټا شیټ شو له دې ځای نه ګوره چینجوای شي چې فورم یو درته وکړي کالمر غوندې ډیټا شیټ ویو درته وکړي لیاوټ یې درته وکړي او ډیزاین یې درته وکړي کته غوښتل چې ډیزاین ته راشي تغیرات پکې راولي ډیزاین ته مثلا فونټ یې چینج یې دا ټیبولر ډیټا شیټ ویو شو ډیټا شیټ تر هم ده ټیبل برخه بل د جسټیفای مثلا وایم چې لدین راته جوړ کا سره هم راته جوړ کا جسټیفای راته جوړ کا جسټیفای سره هم ده جسټیفای کې هم تقریبا ټول درته کوي یو ریکارډ شو کله چې خو بده کې صرف منظم بوي مطلب کچیرته یو ریکارډ ته ځای نشو څنګه راځي کچیرته د زیات هغه ولري فیلډز ډیر زیات ولري د به ټول په دیوه صفه کې اتمن درته ځای وي جسټیفای موږ په ورډ په ایکسل کې مو له چې ختم زیات وکنه جسټیفای موږ راته طرفونه برابر کړو نو جسټیفای هغه وخت استفاده کوي چې چیرته دی په ټیبل کې فیلډز ډیر زیات وو او ته غواړې چې ټول درته ښکاره شي نو بیا به چې استفاده کوي جسټیفای دی ټول په سکرین درته برابر وي ټول درته ښکاري خو به دې کې فیلډز چې کم دي ګوره دا یو دومره وښکاره کړی بلم کچېره ډیر زیات وي ټول به پرې ور درته کوي دته جسټیفای وایي ډیر زیات استعمالي کوم یو استعمالي کالمر استعمالي لکه مخکې چې مونږ دا غاول دویم دریم جوړ کړه فورم 1 کلیکا دا کوم یو دا کالمر دا چې یو ریکارډ درته وګي او د نیکسټ پریویس ولري په دې خاطر چې ریکارډ یو واړی کله چې د ټول غوښتل هغه بیا مونږ را ریپورت کې ورسته بیا ریپورت بل موضوع ریپورت دا هغه بیا مونږ ریپورت کې ګورو مثلا دا وایي چې ټول هغه شاګردان راته وکړي مثلا ټول سټوډنټ راته وکړي ټول څو کسان دي بیا مونږ ریپورت بٹن کلیک کوو ټول برته په یو کې نو فورم زیاتره چې استعمالي کوم یو استعمالي کالمر چې یو ریکارډ ته کار شي دغه چې ته فورم وایي پوه شوې تر دې ځای پورې د جوړېدو طریقې څو شوې څلور یوه دا دوه طریقې دا د جوړېدو دي خو دا تیار ډیزاینونه دي چې دا به بیا سبا وایو پوه شوې تر دې ځای بیا بیرته به یو وارې تکرار کړو نن هم څه شی ویلې فورم ویلې فورم څه کار کوي فورم چې د ډیټابیس فرنٹ ویو ده یعنی همیشه چې موږ ډیټابیس جوړوو مخکې به څه شی وي فورم به وي ټیبلز کیوریز دا شان به ټول چاته وي نو فورم چې د ښایسته ډیزاین کېږي لوګو عکسونه هر څه ورچوای شي که د چا ډیټابیس پروګرام زده یې کوي نو زده له فورم نه استفاده کوای شي نو کله چې موږ یو ډیټابیس جوړوو په هغه کې له ټولو نه زیات ضرور بیا پکې فورم دی چې کله ټیبلونه جوړ کړه هغه نه فورم جوړوو تر څو هر کس وکولای شي ډیټا مینیپولیشن پکې وکړي ریکارډ ور واچي ریکارډ ترې ډیلیټ کړي تغیرات پکې راولي پرنټ کړي دا شان ټول چیرته کېږي پوه شوې تر دې ځای